او بل نشه سنت طریقه به موږ تاسو کې شفاف کړی شوی دا دا عدم التواضع للمسلمین د مسلمانانو په وړاندې موږ بالکل د عاجزۍ نه کار نه اخلو. عاجزي خو څه کوي بلکې موږ تحقیر کوو، ردی ګڼو. سره دې چې دا ټول مسلمانان محمد رسول الله فرمایي دا په شان د یو بدن دی، په دې کې عربي په عجمي فضل نه لري، عجمي په عربي باندې، تور په سپین باندې او سپین په تور باندې، مگر دا ټول چې سړی فضل یو په بل باندې پیدا کوي بالتقوا، یو جسد. موږ تحقیر کوو. نبی صلی الله علیه وسلم څومره عاجزي کوله د ټولو خلکو سره. سرلې باندې بکره کېنس، سبلې به چې شدره واغه به ځان لګندله، جامع به خپل کله ځان لګندلې، د غلام او د وینځ دعوت به قبلولو، د مسکینانو سره بلار باندې روانو. عائشہ رضی الله عنها فرمایي به تاسو زه خبره کوم تاسو د بهترین عبادت نه غفلت کې واقع شغه عاجزي ده. عاجزي بالکل سره به تاسو کې شته ده. موږ د مسلمان تحقیر بے عزتی چې دا معمولی د مسلمان مبارک سره خبره وکي او نور بس به موږ له پرې د جرح له دا څومره جرم دی. حتی تر دې پر اهل المدارک د مسلمان سړي صفات بدای چې هغه به خلکو نیکی